پاکستان ولې طالبان په رسمیت نه پیژني خو د افغانستان کنګل شوي پیسې ازادېدل غواړي؟ آیا طالبان کنګل شوي پیسو ته ضرورت لري؟ که دا پیسې ازادې شي د چا جیبونو ته ځي او ګټه یې چاته رسیږي؟ طالبان د حکومت عواید له کومو لارو ترلاسه کولی شي؟ دا او ورته نورې پوښتنې به مو همدغه ویډیو کې در جواب شي. هیله د ویډیو تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان کنګل شوي 9.5 میلیارډ ډالر باید کنګل پاتې شي، ځکه چې دا پیسې د دې ملت هغه پیسې دي چې د بچت په توګه په نړیوالو بانکونو کې د افغان وطن د نور ثروت ترڅنګ ذخیره دي او د همدې پیسو موجودیت دی چې د افغان پولي واحد قیمت یې لوړ او برقراره ساتلی. دا اوس چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي زموږ د دې پیسو د خلاصون غوښتنه کوي، نو شاته یې ماته ډیر بد پلان ښکاري. دا چې اسلامي امارت په ټول سیستم پوره واکمن نه او یا په بل عبارت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ځکه دوی غواړي په اوس وخت کې د دې پیسو پر خلاصېدو سره اول د دې پیسو حیف او میل ته لاره خلاصه کړي، دوم دا پیسې د اموالو د بدل په نامه د پاکستان بازار ته پمپ کړي تر څو خپل اقتصاد ته اوږه ورکړي. دریم پاکستان کې دی چې له پلان خبر وي چې اسلامي امارت د نړیوالو لخوا زر په رسمیت نه پیژندل کیږي، نو دا پیسې باید راخلاص شي تر څو زر تر زره ختم شي او افغانستان د دوی لاس ته احتیاط شي. په پورته دریو واړو حالاتو کې د کنګل شوو پیسو خلاصون د افغانۍ ارزښت راغورځوي، د اجناسو قیمتونه لوړیږي، خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي او بالاخره افغانستان د پاکستان غیږې ته ور اچوي. نو په دې بنسټ افغانستان اسلامي امارت باید هیڅکله د دې پیسو د خلاصون غوښتنه ونه کړي، ځکه همدا اوس اسلامي امارت د عوایدو بلها سرچینې لري، لکه اول ګمرکات. اوس د هیواد 10 ګمرکات فعال دي او د جمهوریت په وخت کې له دې ګمرکاتو هره ورځ تخمینی 14 میلیونه ډالر ترلاسه کېدل او دا ګمرکات اوس هم فعال دي او اسلامي امارت د فساد د له منځه وړلو ادعا کوي، نو مطمئن یم چې د ګمرکاتو عاید به اوس د پخوا په پرتله ډیر شوی وي. دوم د مخابراتي شبکو عاید همدا اوس هره ورځ له میلیونونه وګړي څخه هره ورځ د کریډټ کارت 10% اخیستل کیږي او د اسلامي امارت خزانې ته ځي، کوم چې د ورځې په حساب میلیونونه ډالر رسیږي. دریم ترانسپورتي او د لوی لارو عواید، څلورم د خصوصي شرکتونو مالیه، پنځم د ښاروالیو عواید، شپږم د پاسپورت او تذکرو عواید، اووم له معاشاتو څخه اخیستونکي مالیه او نور ډول ډول مالیات د اسلامي امارت لاس ته ورځي او په مقابل کې تر ټولو مصرف لرونکي وزارتونه لکه دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او امنیت ملي اوس د پخوا په پرتله بیخي صفر ته نږدې مصارف لري. اسلامي امارت په ډیر اسانه کولی چې له پورته عوایدو څخه ټول مصارف پوره کړي او د افغاني قیمت او همدارنګه د خلکو اقتصادي وضعیت کنټرول وساتي او په هیڅ صورت د کنګل شوي پیسو ته غږ پورته نه کړي. کله چې کنګل شوي پیسې غوښتل کیږي نو معنا یې دا چې وطن په ټپه ولاړ دی او هیڅ عاید نه لري، نو ذخیره شوي پیسې غواړي چې وکاروي، کوم چې په خپل ذات کې یو ناورین ته ننوتل دي. 9.5 میلیارډ ډالر زموږ د هیواد ایله 2 کاله په اوس کې کیدای شي او یا له دې هم کمه موده لپاره او بس. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان په خپل تازه مرکه کې ویلي چې دوی نه غواړي د پخوا په څیر ډیر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. لیکنه د فرید نوري. قدرمنو کتونکو، تاسو د فرید نوري د دغې لیکنې او څرګندونې په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو په همدې اړه په کمنټ کې راته ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.